افزایش قیمت مواد اولیه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان در کشور به یک امر معمول تبدیل شده است که این موضوع مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. تاجران ما به حساب ماه مبارک رمضان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان یا فرارسیدن عید کالای خود چی از خوراک باشه چی از پوشاک و مسکن باشه یا بالا میبرن. طبق روال متواتر که هر ساله هست امسال هم به ما قسمت. ما چی شده ملت ما و شماره این مردم ما و شماره در کشورهای کفری وقتی که ماه مبارک رمضان سر میرسه مواد خوراکی اولیه برای مسلمان ها تخفیف قائل میشه ولی در افغانستان قیمت دو چند بالا میره. باشندگان کابل میگویند که همانند سالهای گذشته امسال نیز قیمت مواد غذایی افزایش یافته و آنها توان خرید را ندارند. آنها میگویند که دکانداران به نرخنامه‌های داده شده از طرف شاروالی توجه نمی‌کنند و از دولت می‌خواهند تا تیم‌های نظارتی را در بازارها افزایش دهد. اصلا میگم یکی داره یکی نداره. واقعا خودم شخصا بیکار هستم. واقعا آمدیم رو خرید کنم یه چیزی که 50 افغانی 100 افغانی شده. واقعا می‌خوایم از چی کنم میگه قیمت‌ها رو پایین بیارن. خیلی یکی داره یکی نداره واقعا خیلی مشکل است. بخش ماه مبارک رمضان که میشه قیمت گفتم دو چند بالا میره. نرخنامه به اون نرخنامه است دکاندار دیگه چیز میفروشه. خواستم از دولت و تاجران ملی است که اولا دولت رسیدگی به قیمت‌ها داشته باشه و خواستم از تاجران ملی است که خدمت به مردم بکنه، خدمت به وطندار خود بکنه و رحم کنه به می وطنداری که بیچاره کراچوان است. توان هم 1 کیلو لوبیا یا 1 کیلو ماش نداره بخره. اگرچه برخی از دکانداران میگویند که افزایش تولیدات داخلی در بازار امسال باعث کنترل قیمت‌ها شده است، اما برخی دیگر از کسبکاران از تاجران ملی میخواهند که قیمت‌ها را افزایش ندهند. نرخونه چې ځای تجار ارزان نرخ راوړي بدل د ارزان خرڅي سکه نسبت کوم ځای چې موږ ورېجه واردو هغه ځای نرخونه ډېر ښه شوي دي او سکه موږ خپل وطني تولیدات هم چې دي هغه هم ډېر ښه دي. موږ سکه خپل وطني د ورېجې چې لرو وطني ورېجې موږ خپل پروسس کړي کارخانې لرو 1800 روپۍ یو بوجه موږ ورېجې خرڅو نوې سیلا. دلیل ایست که خرید فروش زیاد میشه و مردم خریداری زیاد میکنن بر کسایی هستند تجارایی که از همین سوء استفاده میکنن و یک افزایش میتن نرخ بلند میسازن دیگه این میره باید جلوگیری شود که باید نکنن همین کارا. شاروالی کابل میگوید که مانند سالهای گذشته نرخنامه‌ها را برای دکانداران توزیع کرده و تیم‌ها را برای نظارت بر بازار تعیین کرده است، اما دلیل افزایش نسبی قیمت‌ها را کاهش ارزش افغانی نسبت به دلار می‌داند. کابل شاروالی تقریبا 3 کال شپږ میاشتې چې په کابل ښار کې نرخنامې توزیع کوي او دغه نرخنامې صرف د اولیه موادو لپاره دی لکه غوړي، لکه وریجې، لکه تیل، لکه ګاز او نور مواد. همدارنګه دغه کمیشن چې په نامه د امنیتي کار او کنټرول د کیام دی په دې کې مختلف د دولتي اداراتو استازي همدارنګه دغه اولیه موادو د اصناف مشران په دې کې ګډون لري او هدف دا دی چې په کابل ښار کې نرخونه ټول باید کنټرول شي خصوصا د اولیه موادو. او یو لویه موضوع دا دی چې موږ تاسو د کرنسي ارزش پر دې قیمتو باندې مستقیم اغیزه لري که چې موږ تاسو د افغاني ارزش د ډالر په مقابل باندې پورته شي خامخا خپل تاثیرات لري او که کښته شي امور چې اکثریت مواد واردونکي مواد دی. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز در پایین و بلند رفتن قیمت‌ها بی تاثیر نبوده است. مسئولان این اتاق میگویند که تاجران در ماه رمضان امسال اطمینان دادند که قیمت‌ها را افزایش ندهند. د روژې نه مخکې ټول هغه توکي چې په روژه کې ضرورت دي لکه وړه، غوړي، بوره او د سوانګ توکي دا ټول په افغانستان کې په کافي اندازه موجود دي او هیڅ مشکل نشته او ټولو غټو سوداګرو په دې پریکړه کړې چې حتی 1 روپۍ به هم په خپل تغییر کې نه راولي که مراد هر څونه کېږي د افغانستان د مسلمانو خلکو سره به مراد کوي او انشاءالله په دې کې به موږ زیاته کوشش کوو د خیر سره انشاءالله. با فرارسیدن ماه رمضان در نرخنامه توزیع شده جدید از طرف شاروالی کابل قیمت یک بوری آرد 1380 افغانی، 1 لیتر روغن 106 افغانی و 1 کیلو برنج 106 افغانی تعیین شده است.